استاد بابا دغه یو څو کلامه شعر مې در لیکلي دي دا به د روژې ته چې راوړې زه هم ښه به یې ځکه سمه دغه ورکه ځینې پرېږده برای ما ته سمه ده یو څه سندل دی یو څه دا روحافزه وي دا شیان چې څومره ډېر راسي هغونه ښه دي ځکه دا روژه کې خلک د پېشلمیانو روژه ماتو پر وخت یې ډېر وړي سلا راکه ستا بابا دا سرخیان هم کم دي دا یو څه ډېر کارېږي دغه به هم در سره راوړو سمه سرخیانو په روژه کې څه کوي ولې دا خلک کلیګان نه جوړوي روژه کې د خوراک شیان ډېر خرڅېږي کلیګان هم ګرده جوړوي وروره تا دا زما کوټ ولې اغوستی دي یخ مې کېدی راکړه زما کوټ راوکاږه جنجال مه کوئ نه کوم بس یو ګړی بې واغوندم پروا نه کړي خو یخ دی السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راسي درکه شه شکر جوړې په خیر صحت ښه دي مننه جوړ اوسې یو کاټن روابزه مې پکار ده ستا وسته یا نسته ستا نسته خلاص شوه ستا نسته خلاص شوه دا هلته پرته ده ما وکتل خلاص شوه نسته نسته وروره ستا ډېره دلته په ګودان کې پرته ده استاد ستا هلته نسته وایم خو ته په خبره که زه په خبره یم نسته نسته وروره څنګه کار دی هغه ستا او ته نسته یا خلاص شوې ده کنې ولې نه در کول خو دغه ته ناست ښه نسته یا چې وایي در کول مې وروره نسته بخښه کوئ ځان اوسې دي بل ځای به راوخ د ګراک خورکۍ مې جواب کوي استاد بابا دا درواغ وایي ما ته معلومه ده ستا په ګودام کې ډېره پرته ده هلته ستا ته ولې زه راوړم ستا بابا دې سر خلاص کړه د دې څه به زورور دوکاندار جوړ شي زوروره ګټه به بیا دی در وکړي لاسونه مه غورځوه هاخواته کوې اوس هم درته ډېره سودا کوم ګر ورځ په ولاړ بیده دی نادانه دی سر به ور خلاص کړو ته راسه ته ګوره د خدای ساده روژې ته د ګوتو په شمار ورځې پاته دي دا چې اوس ته دا روابزه پر رامخ مرش کې د چا پر چم باندې بالا روژې ته خلاصه کړي نو څه پیدا نوره به راوړو استاد نوره شاټ ته نسته په ګر کندار کې نوره نسته دا چې اوس ته خرڅه کې بالا په روژه کې بیا کریابې نو څه چم به کوې دا شی به جمع کوې باره چې په روژه کې چې دا نور دوکانداران سره ښه پسې خلاصه شوه باره یې پر رامخته کړه چې ستا زړه غواړي په هغه بیه خرڅېږي لیونی نو استاد دا ګناه نه لري ګناه مناه پسې لکوه د چیش ګناه لري خو ته چې زه غلا کړی مې ورځه خپل کار دې وکړه نو ستا بابا په دې خو دې غاړې بندېږي چې تا د دې شی په یوه بیه راغلی باید موږ پر هغه لږ واچو خپله ګټه پر وکړو داسې یو روژې ته پټول و داسې یو وخت ایښول و بیا بېباره ګران خرڅ کړو دا څنګه کار دی احمده ستا سر نه په خلاصېږي ستا بابا د څه نه به خلاصېږي دغه د چانس میاشت ده دا روژه چې ده دا یو چانس دی چې موږ ته ستا په لاس راځي بیا داسې چانس په لاس نه راځي و بالکل چانس خو دی د دغه عبادت و د یو ذکر اذکار و د یو نه ستا در اوسه په شي سر نه خلاصېږي دا د دوکاندارۍ دپاره یو چانس دی د ګټې دپاره په دا روژه کې که مو ګټه وکړه خو ښه ده ښه که نه بیا ګټه نه سو کولی ستا بابا دا څه وایي وایي داسې د چانس میاشتو دا کیسې ده ښه درته وایي نو اوس بیا په ګرده کال کې بیا دغه نسته دا رقم معنا بیا روابزه څوک څه کوي خرما څوک څه کوي دغه روژه ده نو په دغه روژه کې چې نه پر وګټي نو څه مال یې پر ګټي دغه بیا سخته ګناه لري د استاد چی بابا سخته ګناه تو قرآن که به د ځانه څه بزرګ راته جوړی خپله دوکانداري کوه ورسره اخته سزا احمده ته بیا دا لیونی وګوره وایي ثواب دی ګناه ده په دوکانداري یې سر نه خلاصېږي ما در ټول مال دی به زوروره ګټه در وکړي دی نه ګټه در کوای سي نه به ګټه در وکړي دا پسې واخ دا د کاروبار نه دی و د دوکانداري په چم نه پوهېږي څه اخیستل څه معنا زه خپله ځم داسې آرام کار زه نه کوم راوکړه زما کوټ راوکړ زه ځم آرام کار خپله سره پر ځای ځه شابه شاله بېله هغه زه پکښې تود سوم بالا مې لار ورکړه لار احمده لار ورکوه استاد بابا دغه په دا استاد شرمېږم درته وایم دا تسپوس هم یا شرم نه درته درېږي ځه کاشکه نصیحتونه مه کوه ځه شابه شاله لار درکم دور شاګرد مې په ډېرو ارامو درته لا چاق کړی دي ځه شابه شاله له وځه ځه تسپوس لږ وشرمېږي شپه ورځ د شپې په لاس کې دي او آرام خوري کاش ځه تسپوس حیا نه درته درېږي عجب سړی دی ته سپي وګوره حیا وګوره الو اوس شکر دی خیر اوس ښه روابزه ښه زه ما سلا دا نسته یا زه وایي زه سلا کوم دا نسته ستا به وایي دا بل شرکت روابزه را رسېدلې ده روابزه را رسېدلې ده دا بل شرکت ده معنا بېرته ارزانه شول ارزانه شوه ونه خو ډېره را څه فایده ته به زه یو ګړی بعد زنګ درته وایم اوس یې کار خراب کړي نو ولا کار خراب کړي استاد به دا به څه کوو مجبور وي په خپل سر یې ورلا کړو نو څه چم به کوې
یو سوه به په خپل سر نه چې په 11 تاوان ووځي لا ډېره غټه خبره د غنیمت دی دا تیار اوس خو ټوله ښار دی بلا پټک شو